نوم دې څه دی؟ د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې جلات خان دی، د موسی کلا اوسېدونکی یم. څه مشکل دی؟ مشکل دغه دی چې وروره ولاکه د پلار د شپږ کاله کې چې پلار مې پیسې پور کړي دي د جدي د میاشتې پر 14 باندې واپس شوی دی، خدای دې ښه ورسره وکړي. نو اوس ولاکه دا کتمان را سره چې هغه د مسلمانانو حقونه ورکړه، هغه خلک ما نه پرېږدي. وایي وروره تا ما ته خبره کړې تاسې تښتېدلي وه، موږ یې غواړو. څونه پیسې دي او د څو کسانو دي؟ 3 لکه روپۍ دي. 3 لکه روپۍ دي، 50,000 د یو سړي دي، 50,000 د بل دي، دا 1,35,000 د بل دي، 16,000 د بل دي، 14,000 د بل دي. ټول روپۍ داسې روپۍ دي چې ګرد داسې په قلم نوشته را معلومې دي، خو ولاکه 1,000 روپۍ له لرم چې ورکړم. پوروړي څه وایي؟ هغوی ته ټینګ کړی یې وایي او پیسې راکړې؟ و پوروړي چې هغه زه یې پېژندلم، هغو ته مې په فاتحه کې وویل، په راجره باندې ما ورته وروره اوس خو ولاکه وس را سره هغو ورته چې ولاکه نیت و چې تاسې ما ته راکړئ، که نه دا دونې وخت به مو راکړي وای. دلته چې رالم په کندهار کې چې پیسې ورباندې هغه خلکو هسې ګیر کړم چې وروره زه خپل روپۍ غواړم، ولاکه یې وخوته تاسې تښتېدلي وای. غوښتنه دې څه ده؟ غوښتنه مې دا ده چې دا هر مسلمان چې وس کار کوي دا که د روپۍ راکړي چې هغه دا مسلمان غاړې خلاصې وي، د دې په قبر کې زه پر دې دنیا زما وس کار نه کوي، دې تر عذاب لاندې دی. یو دا ده چې پر هغه حق باندې بل دا ده چې تا ته تکلیف وي. نو ژوندی پر ژوندي باندې رضي کوي، مړ د مړه غاړې بندي.